السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کفایت الله طاهري د لغمان ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه دوه پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې د یمین یا د زهار په کفاره کې پرله پسې روژه نیول لازم دي. که په دې کې ایام منهیه راشي لکه د اختر ورځې یا د حیض ورځې یا څوک پکې مریض شي، په ایام حیض کې خو روژه صحیح نه ده. مریض د روژې د نیولو توان نه لري. د اخترونو په ورځو کې خو د روژې نیول صحیح نه دي. دا سړی به څه وکوي؟ ادامه به ورکوي او که د سر نه به بیا روژه نیسي. او دویمه پوښتنه مې دا ده چې د ډیرو تعویزګرو تعویزونه ما وکتل چې هغوی په تعویزونو کې لیکلي وو یا بدوح. نو د بدوح لفظ عربي دی که عجمي؟ او بعضې ملایان وایي چې دا د الله رب العزت اسم مبارک دی. نو په دې مسئله باندې هم پوره رڼا واچوه. د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم چې په کفاره د زهار کې یا په هغو کفاراتو کې چې هلته تسلسل لازم دی، په هغو کې ایام منهیه مستثنا دي. یو سړي د کفارې روژه نیوله، هغه کفاره چې هغو کې تسلسل او پرله پسې والی لازم دی، د اختر ورځ راغله نو د اختر په ورځ دې نه نیسي. یا یوې خور نیوله، په هغې باندې ایام د حیض راغی، میاشتنۍ مریضي یې راغله، تر کم وخته پورې چې د دې میاشتنۍ مریضي ده په هغې کې د روژه نه نیسي. خو چې کله هغه ایام منهیه ختمیږي د هغه نه د متصل وروسته خپلې روژې ته ادامه ورکوي. او پاتې شوه د مرض مسئله. که یو سړی د کفارې روژه نیسي او هغه د روژې نیولو په ترڅ کې مریض شه، په دې کې د فقهاو اختلاف دی. اما فقه اسلامي په 3 جلد کې په 1941 صفحه کې لیکي فلو افطر ولو لعذر الا لعذر الحیض استانف عند الحنفیه الصوم من جدید. نو د دې عبارت نه معلومیږي چې د احنافو په نزد باندې که څوک مریض شي نو د ایام د مرض دا مستثنا نه دي. که د مرض له وجې نه روژه وخوړله د سر نه به بیا شروع کوي. او د امام مالک رحمه الله او د امام شافعي رحمه الله په دې کې بیا بل نظر دی. راځم د دویمې پوښتنې ځواب ته دی. بدوح په عبراني ژبه کې د الله رب العزت نوم دی. مفتی محمد شفیع رحمه الله لیکي چې ما له خپل استاد شاه انور شاه کشمیری رحمه الله څخه اوریدلی دي چې د بدوح لفظ د دال په تخفیف سره دا په عبراني ژبه کې د الله رب العزت نوم دی. او همدا مسئله په خپله مفتی محمد شفیع رحمه الله په امداد المفتیین کې لیکلې ده. پاتې شوه د تعویزګرو مسئله. هغوی خو په تعویزونو کې د فرعون او د حامان او د نمرود نوم هم لیکي. ډېرې ستونزې لري، ډېر مشکلات لري. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. خو صرف دومره درته ویلی شم لکه څنګه چې شاه انور شاه کشمیری رحمه الله لیکلی دي او همدارنګه مفتی محمد شفیع رحمه الله لیکلی دي چې د بدوح لفظ په عبراني ژبه کې دا د الله رب العزت نوم دی. نو دا عربي لفظ